روزنې نوی فصل د سبا روښانه نسل. هر سهار دلته د اذان په خواږه او زړه راښکونکي غږ سره پیلیږي. بسم الله الرحمن الرحيم. د افغانستان له لرې پرتو سرحدي سیمو راغلي راتلونکي ته هیلهمند ځوانان د علم او تربیې تر سیوري لاندې د خپل راتلونکي خوبونه تعبیروي او د یو روښانه باثباته او هیله بښونکي سبا لپاره ځانونه چمتو کوي. دا په کابل ښار کې د عبدالرحمن بابا علي لیسه ده، هغه ځای چې د افغانستان د سبا نسل پکې د علم، تربیې، خو اخلاقو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې روزل کیږي ترڅو د خپل دین، ملت او هیواد پر وړاندې د مسؤلیت احساس لرونکي شخصیتونه وروزي. د عبدالرحمن بابا علي لیسه په 1426 ښوونیز کال کې تاسیس شوې ده. تر دې دمه یې د کتاب د اساس د معلوماتو په اساس باندې شاوخوا 20,000 تنه زده کوونکي فارغ کړي دي. فعلا اوس موږ 4 شعبو کې عملا تدریس لرو چې 7 شعبې 12 ټولګي دي، 6 شعبې 11 ټولګي دي، 5 شعبې 10 ټولګي دي، 3 شعبې 9 ټولګي دي، 2 شعبې متم او یو صنف موږ د وام لرو. دوستانو ما تاسو ته وویلې چې شخصي کمپیوټر په دې ښوونیز مرکز کې د ورځې بهیر د پوره نظم، انضباط او ټاکلو اصولو له چوکاټ سره سم پیلیږي. دلته نظم یوازې د وخت پابندي نه ده، بلکې د مسؤلیت احساس، ټاکلو اصولو درناوی او د داسې سالم شخصیت د روزنې بنسټ دی چې د ژوند په هر پړاو کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه درک او ترسره کړي. په لیسه کې د ښوونکو منظم حضور او تدریسي ژمنتیا زده کوونکو ته د مسؤلیت، امانتدارۍ او اخلاص عملي درس ورکوي. دلته زده کوونکي یوازې درسي مضامین نه لولي، بلکې د ژوند د بریا لپاره اړین ارزښتونه هم زده کوي. استاد یوازې د یو لارښود په صفت باندې کار کوي چې یو لاره ورته ښیي. نور زیات موضوعګانې چې پیدا کیږي د شاګردانو لخوا نه پیدا کیږي، بحث مباحثې، هغه استاد یو انګیزه ورکوي شاګرد ته. بیا د هغې نه وروسته شاګردان پوښتنه کوي، استاد د دوی د پوښتنې مطابق ورته سوال او ځواب په ورین تندي باندې ورکوي. که یو ځلې پوه نه شو دا استادان ډېر مهربانه دي، دوی ورته وایي بېل بېل وخت کې په هر وخت کې تاسو موږ نه پوښتنه کولی شئ. نو ځکه خو شاه شجاع دا ویره ګڼله چې داسې نه سي چې د موږ نه د پلار انتقام واخلي. کله چې اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کړ او په ټول هېواد یې سپین محمدي بیرغ ورپاوه، د هېواد په بیلابیلو برخو کې د بدلونونو او اصلاحاتو لړۍ پیل شوه. برای مو په نصیب شو ازادي مو مبارک، برای مو په نصیب شو ازادي مو مبارک،
غیورو افغانانو خپلواکي مو مبارک غیورو افغانانو خپلواکي مو مبارک تکلیف شهادتونه قربانۍ مو رب قبول کړي تکلیف شهادتونه قربانۍ مو رب قبول کړي د امن ژوند او سوله خوشحالي مو مبارک د امن ژوند او سوله خوشحالي مو مبارک غیورو افغانانو خپلواکي مو مبارک غیورو افغانانو خپلواکي مو مبارک د ښوونې او روزنې په برخه کې هم د تعلیمي بهیر د تنظیم د ښوونیزو بنسټونو د پیاوړتیا او د زده کوونکو لپاره د مناسب علمي چاپیریال د رامنځته کولو په موخه بېلابېلې هڅې ترسره شوې. د همدې هڅو څرګند انعکاس د عبدالرحمن بابا په لیسه کې هم لیدل کیږي چې د علم، انضباط او سالمې روزنې د یو مهم مرکز په توګه د زده کوونکو د علمي او اخلاقي ودې لپاره هڅې کوي. په تعلیم کې لومړنی مهم ګام هغه د عقیدې جوړونه ده. نو عقیده جوړیږي په قرآن او په حدیثو باندې. نو که په اوله مرحله کې چې کله کوم ماشومان لویږي 2 کلنۍ ته رسیږي نو موږ هغوی ته د علماو د استادانو په وسیله باندې عقیده، کلمه، اسلامي بنیادي اصول ورزده کړو. وروسته له هغه نه دوی مخه کې د قرآن زده کړې ته، د احادیثو ته او سره له دې نه چې قرآن او احادیث زده کړي وروسته که دوی بیا زده کړو ته ادامه ورکوي نو عصري علوم هم ورسره زده کړي. په دې لیسه کې د اسلامي او اصیلو افغاني ارزښتونو پر بنسټ د زده کوونکو د شخصیت جوړونې، د ښوونیز کیفیت د لوړولو او د مناسبې تعلیمي فضا د رامنځته کولو لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي څو نوی نسل د علم، اخلاقو او هیوادپالنې مسؤلیت له روحیې سره وروزل شي. درته معلومیږي که نه؟ ورکړه. د شاګرد محوري میتود په دغه معاصر یا اوسني وخت کې ډیر زیات مهم او ښه ده، ځکه چې د شاګردانو عملی خبرې زده کړه موږ له نږدې نه څارو. د هغې درېدل، په موضوع تمرکز کول، د هغې موضوعاتو ته هغه خبرې چې دوی په ذهن کې نه وي موږ ورسره په همکاري کوو، ور یادوو یې تر څو دوی په دغه برخه کې مجبوره شي چې لا ښه مطالعه وکړي او لا ښه زده کړه ترسره شي. نو د دې برخه موږ په همدغه برخه باندې ډېر زیات هغه کوو، دا تمرکز کوو چې د دې برخه موږ ته مفیدوالی راوړي. ګټه یې زموږ همدغه برخه ده. په پلازمینه کابل کې د عبدالرحمن بابا عالي لیسه هم له هغو مرکزونو څخه ده چې دلته د اسلامي بیدارۍ په چوکاټ کې د نوي ځوان نسل په عقیدوي او فکري روزنه ډیره پاملرنه کیږي. دلته زده کوونکو ته د استوګنې، 3 وخته خوړو، مطالعې، روغتیایي خدمتونو او نورو اړینو امکاناتو زمینه برابره شوې څو وکولای شي په آرام، خوندي او مناسب چاپیریال کې خپل نظری او عملی زده کړې پر مخ یوسي او خپل علمي استعدادونه لا وغوړوي. د رحمان بابا علي لیسې د لیلي برخه په خپل بلاک کې تقریبا تر 1900 پورې د شاګردانو د اوسېدو ظرفیت لري په 4 منزلونو کې، او د دوی د ډوډۍ پروګرام چې دی د غذایي منو مطابق چې د وزارت د مقام تایید یا د منظور څخه وروسته ټاکل کیږي، د هغې له مخې ترتیبیږي او پر مخ ځي. د عبدالرحمن بابا عالي لیسه کې نظم، شمولیت او تدریسي بهیر له تیر سره توپیر لري. د اسلامي امارت په واکمنۍ کې دا مهال له زده کوونکو څخه سیاسي استفاده نه کیږي. ولایتي او سمتي اختلافاتو ته ځای نشته. د تیر نظام په شان د وزیرانو، وکیلانو او نورو بانفوذ اشخاصو لاسوهنې هم د پخوا په څیر شتون نه لري. د دغه لیسو که مخ ته موږ لاړ شو وګورو،
هلته په دغه لیسونه داسې یو مرکز باندې دا لیسې بدلې شوي وي چې دا د جنجالونو مراکز و. حوزې پکې ستړې وي، قومندانۍ ستړې وه، امنیت ستړې وه، همیش به دلته چاپې وهل کېدلې، مظاهرې به دې ځایونه کېدلې. د زده کوونکو په منځ کې ولایتي اختلافاتو سره حتی د وکیلانو د وزیرانو خپل هغه سهم پکې معلوم و. د هغوی دلته یو انتخاباتو خو ډېر زیات مشکلات دي چې هغه لیدل کېدل او په دې باندې ملت خبر و. الحمدلله د امارت په راتګ سره اوس موږ دغسې ستونزې نه لرو. په دې لیسه کې داسې ځوانان هم شته چې فیزیکي معلولیت لري خو ارادې یې نه دي معلولې شوي، لوړ همت یې له لاسه نه دی ورکړی. یو له دغو زده کوونکو څخه چې د پښو له اړخه معیوب دی له لرې سیمې څخه راغلی خو د راتلونکي په اړه یې هیله، باور او عزم لا هم پیاوړی دی. عبدالله د افغانستان د هلمند د سنګین ولسوالۍ څخه راغلی. نوموړی هیله لري چې په راتلونکي کې د خپل د خوښې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته لاره پیدا کړي. هغه باور لري چې علم د انسان د پرمختګ تر ټولو ستره وسیله ده او کولای شي د ژوند هره تړلې دروازه پرانیزي، ځکه خپل روښانه راتلونکی یوازې د علم په رڼا کې ویني. بیا مې یو ځل فکر شو چې ته م راسه درس وایو، آینده جوړه که مطلب زما لپاره خو تر هر څه مهم ده درس، باید درس وایم. نو هلته د کلي مکتب هلته لاړم، درس مې شروع کړ، تقریبا یو صنف یا تر یو نیم کال مې هملته درس وویله. بیا مې له هغه ځای نه سپارچه راوړه، 2 نور ملګري وو، هغه مې هم دلته راوسته، د رحمان بابا په لیسه کې مداخله واخیسته. نو بیا له هغه راهیسې اوس شکر د درسونه هم ښه مخته روان دي، کورسونه هم وایو، آمادګي هم وایو. یعنې زما تر ټولو لوی هدف دا ده په ژوند کې چې ډېر یې غواړم، ډېر یې خوښوم چې درس وایم، له 12 نه فارغ شم، بیا په یو ښه پوهنځي کې مطلب د خوښ کمپیوټر ساینس پوهنځي مې ده چې په هغه کې درس وایم، په ښه نمرو باندې کامیاب شم او انشاءالله کېږم هم، که خدای کول په درسونو کې مې ډېر ښه تکړه یم. نو بس همدا مې ده چې خپل آینده جوړه کړم، د خپلې کورنۍ او خپلو خلکو لپاره مفید تمام شم. په دې لیسه کې د افغانستان د بیلابیلو قومونو، ژبو او ولایتونو زده کوونکي له هر رنګه توپیرونو او تبعیضونو پرته تر یوه چتر لاندې زده کړې کوي. د هېواد دغه رنګین انځور د ملت د یووالي ښکلی تمثیل دی. د همدې رنګارنګه باغ له ګلونو څخه یو هم د بامیانو ولایت زده کوونکی دی. چیزی که مرا برای یادگیری زبان پشتو انگیزه داد پدرم بود که پدرم خودش به زبان پشتو تکلم کرده نمیتونه ولی خیلی شوق داره، علاقه داره که پسر کلانش به دو زبان صحبت کنه. تازه رفتاری همشان راضی هستم، استادای سختکوشی هستند و میکوشند تا بر شاگرد چیزی را یاد بیتن و چیزی را بفهمونن. په دې لیسه کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړو ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. مجهز ساینسي لابراتوار زده کوونکو ته دا زمینه برابروي څو د فیزیک، کیمیا او بیولوژۍ اړوند تجربې په عملي ډول ترسره کړي. دغه عملي تمرینونه د زده کوونکو علمي مفاهیم لا روښانه کوي، د څېړنې او مشاهدې روحیه یې پیاوړې کوي، ځکه استادان خپل زده کوونکي د تجربوي زده کړو له ارزښت سره بلدوي. پرته له شکه پوهه د کتاب له پاڼو پیلیږي او د فکر له افقونو رسیږي. په دې لیسه کې زده کوونکو ته د مطالعې لپاره یوه مجهزه کتابخانه هم فعاله ده چې شاوخوا 4000 ټوکه بیلابیل کتابونه پکې شتون لري. په یاده کتابخانه کې د دینی علومو، ادبیاتو، تاریخ، ټولنیزو علومو، طبیعي علومو او نورو څانګو په برخو کې بیلابیل علمي آثار شتون لري. دغه علمي خزانه زده کوونکو ته دا فرصت برابروي څو د درسي نصاب ترڅنګ د مطالعې کلتور پیاوړی کړي، خپل علمي تندې ته ځواب ومومي او د پراخ لید لرونکي شخصیت په توګه وده وکړي. الحمدلله موږ ډېر غني کتابتون لرو او شاوخوا 4.5 زره ټوکه کتابونه پکې موجود دي
چې دا د مختلفو نهادو له لورې موږ ته راکړل سوي دي، حتی استادانو خریداري کړي دي، زده کوونکو اخیستي دي، ځینې مؤسساتو موږ ته راکړي دي او په ډیره کې د سرحدونو، قومونو، قبایلو چارو وزارت د ښوونې او روزنې ریاست خریداري کړي دي. په دغو برخو کې نو موږ ټولنیز کتابونه لرو، تاریخي کتابونه لرو، طبي کتابونه لرو. نو دغه درې قسمه کتابونه موږ لرو. دینی کتابونه لرو، دې ته مربوطه مسؤل لرو. 8 بجې موږ کتابتون خلاصیږي. هغه شاګردان چې استادان په صنفو کې موضوعات ورکوي، بیا دوی دغلته د تحقیق په موخه باندې کتابخانې ته ورځي. شاګردان له راجستریشن نه وروسته چې مربوطه کتاب کې راجستر کیږي، شهرت یې راجستر کیږي، ټولګی یې لیکل کیږي، کتاب ورته تسلیمیږي او د شاګرد لاسلیک اخیستل کیږي او د دوی د هویت کارت یوه کاپي ثبتیږي. وروسته له هغه نه شاګرد حق لري چې تر 1 هفتې پورې کتاب ځان سره وساتي، د موضوع په خلاصېدو د تحقیق تر بشپړېدو بیرته کتابتون ته کتابونه سپاري. خوشبختانه لسیر علی رحمان بابا با سعی تلاش آمریت و وزارت سرحدات و تیم‌های منتخبی داره که اینجا تیم والیبال، تیم کرکت، تیم فوتبال، تیم هندبال، تیم اتلتیک خفیفه، غیق، اسپانکشی، در تقریبا در 8 نوع رشته ورزشی ما اینجا ورزشکارا داریم که شایستگی خاصی دارن که در مسابقات بیرون از لیسته و در داخل لیسته که ما در مسابقات منتخبی والیبال المپیک، در هاکی، هندبال، کرکت تیم لیسه رحمان بابا در مسابقات المپیک و در مسابقات سطح معارف اشتراک میکنه. د عصري مهارتونو د ودې همدارنګه د اوسنۍ نړۍ د ټکنالوژۍ اړتیا سره سم په دې لیسه کې د کمپیوټر لب مجهزه څانګه فعاله ده. دلته زده کوونکي د ماهرو استادانو تر لارښوونې لاندې د کمپیوټر کارونې مهارتونه زده کوي، له معلوماتي ټکنالوژۍ سره آشنا کیږي او د عملی تمرینونو له لارې خپلې ډیجیټلي وړتیاوې لا پیاوړې کوي. په دې لیلیه کې د هیواد له لرې پرتو او سرحدي سیمو راغلو زده کوونکو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې په منظم او معیاري ډول برابرې شوي دي. د همدې خدماتو د لا ښه تنظیم په موخه د لیلیې زده کوونکو لپاره د جامو مینځلو مجهزه او ځانګړې څانګه فعاله ده. اینجا کالای خودم میارن، ما شستشو میکنیم، پرزه دارن با پرزه میارن، استاد لیلی هم زام میکنه، جدول داریم، با سیجا که ما شستشو میکنیم پس پرزهشون سعی میکنیم، در جدول نامیایشون سعی میکنیم که زیاد کم نشه، کس دیگر را نبرن، پس مطابق با مو پرزه ما تسلیمش میکنیم میبرن. د رخصتۍ د زنګ له غږ سره سم درسي ساعتونه پای ته رسیږي. زده کوونکي په منظم او آرام ډول له ټولګیو راوځي او د غرمنۍ د خوړو لپاره د لیلیې طعامخانې ته ځي. په یاده لیسه کې زده کوونکو ته د سالمې تغذیې برابرول د لیلیې له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. دلته په لیلیه کې د مجهزه طعامخانې شتون، همدارنګه آشپزانو لخوا د 3 وختو د غذا پخولو بهیر د اړوند نوکریوال ډاکټر تر ارزونې او پوره څارنې لاندې ترسره کیږي. د لیلیې د مسؤلینو په وینا په تیر کې د عبدالرحمن بابا عالی لیسې په لیلیه کې د زده کوونکو ترمنځ قومي، سمتي او ژبني ویش هغه ستونزې وې چې د ګډ ژوند د همغږۍ او ښوونیز چاپیریال پر کیفیت یې اغیز کړی و. د دوی په خبره زده کوونکي ډیری وخت د ولایتونو او سیمو له مخې په جلا ډلو او ټولګیو کې ځای پر ځای کېدل چې د ګډ ژوند او متقابل همکارۍ روحیه کمزوري کړې وه. د لیلیې اوسني مسؤلین وایي چې دا مهال د بیلابیلو ولایتونو، قومونو او سیمو زده کوونکي د یو منظم ترتیب له مخې په ګډه ژوند کوي. الحمدلله هغه زده کوونکو ته اوس حق ورکول کیږي چې هغه واسطدار خلک نه وي، غریب خلک وي، یتیم خلک وي، د سرحدونو خلک وي چې هغه همیش د تعلیم نه دوی پاتې شوي دي
خو اوس الحمدلله د امارت په راتګ سره هغه خلک راغلل جذب شول. سږکال د نوي کال کې موږ تقریبا 380 کسان دلته موږ جذب لرو چې په دې کې هغه اکثره د سرحدي ولایتونو خلک دي چې هلته د لیسونه لرې پاتې شوي، تعلیم د همیش لرې پاتې شوي. که هلته چونکې تعلیم هم وي خو په نسبت مرکز ته دونه معیاري نه ده، نو الحمدلله دغه زموږ د وطن او بالخصوص سرحداتو ته یو لوی خدمت ده. د علمي او اخلاقي روزنې ترڅنګ په عبدالرحمن بابا عالي لیسه کې د لیلې مجهز کلینیک د ناروغو زده کوونکو د معاینې، درملنې او روغتیایي څارنې چارې د مجربه ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي ترڅو زده کوونکي په سالم او ډاډمن چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. لله الحمد 4 تنه ډاکټران پکې په وظیفه بوخت دي. د دوی له جملې څخه چې د هر وخت ډوډۍ مخکې له دې نه چې شاګردانو ته توضیح کو آماده شي، یو محترم ډاکټر صاحب راځي د هغې معاینه کوي او د معاینې نه وروسته د ډوډۍ توضیح شاګردانو ته شروع کیږي. او همدارنګه کله چې کوم شاګرد ته د صحت په حساب باندې ناروغي پیدا کیږي، لومړی له خپلو دغو امکاناتو نه استفاده کوو چې د خپل کلینیک ته او د خپلو ډاکټرانو ته معرفي کوو د استلام په ذریعه باندې. دوی د خپلو امکاناتو ته په کتو سره یاد شاګرد چې ناروغ دی هغه تر تداوي لاندې نیسي. په معاصر ښوونیز نظام کې د شاګرد محوري اصل د زده کړې له بنسټیزو او اغیزناکو اصولو څخه ګڼل کیږي چې د زده کوونکو د استعدادونو د ودې، خلاقیت، فکري پیاوړتیا او شخصیت جوړونې په برخه کې مهم رول لري. دلته د افغانستان له بیلابیلو سیمو راغلي ځوانان د علم، نظم او تربیې تر سیوري لاندې د سبا ورځې مسؤلیتونو ته چمتو کیږي ترڅو د خپل وطن د روښانه راتلونکي په جوړولو کې اغیزمنه ونډه واخلي. د عبدالرحمن بابا عالي لیسه د روزنې نوی فصل د سبا روښانه نسل.